रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर को द जुमे ورځ او یو سړی مخامخ ناسته لنګي والے دے کمیسی نشتا ټوپۍ نشتا او لګیا دے جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقریر خلاص کړي راوي غوښته چاله کتا ولی جړل ورته یا رسول الله کما ته اجازت وی زه چې ویم چې د سړی ځامن ورک شو کنه خدای راستی کا درو وکیلونه دي درو نه دي کې اوس دا سړی توب نشته چې دلته واس کی تقریر کیږي رشکې سره ولاړ دي وامر ده چې سبا دا نه وایي چې دا د دروغ وي چې پسترګو درته واخه مازه چې ویم چې د سړی ځامن ورک شو دروغ نه دي یو سړی سره دومره احساس نه ما ته ګورې پرې د یو شی وامره درته مې وخوده چې زما تصدیق وشي زه غلط نه چې دا غرق او تباہ قوم آئنده دا تصور مکوه د دې ملک او د دې قوم د خیر ورځ چرته چې زمون خلکو دا اعمال دا کرداري مونږ ته به ښه ورځ خدای په دوربین کې هم نښي هره ورځ به نوی نوی غم وي مونږ به پې سوځو یو ورځ به غم راشي چې د خاورو تیل 14 روپۍ ګیلن وای خدای غرق په بله ورځ به راشي چې وروره غټه غوښه 12 روپۍ کیلو یا الله غرق په بله ورځ به راشي چې وروره ګوپي سره د دومره منډه په 15 روپۍ کیلو یا الله بیا غرق په بله ورځ به راشي چې وروره شنه پیاز هم په 15 روپۍ کیلو سره د دادا پاڼو هر ورځ به د بني اسرائیلو غوندې نوی نوی عذاب در باندې نوی بني اسرائیلو باندې به هر ورځ نوی نوی عذاب راتلو چې نن به کم راغی سبا به هغه تللی اعلانو چې بل به راغی بله ورځ به هغه تللی نه چې بل به راغی بله ورځ به هغه تللی نه چې بل به پې راغی هر ورځ نوره به تماشه رسول الله صلی الله علیه وسلم سړي ته آواز کو چې راشه دا تا جړل ولې او یا رسول الله که اجازت راته وکړي چې د دې مسلمانانو لږ شکایت درته وکړم جناب محمد رسول الله ورته فرمایي چې بچیا د مسلمان شکایت مکوه که تا ته څه تکلیف نو ما ته ووایه چې زه هغه رفع کړم ورته یا رسول الله جاړم په دې چې د خدای غریب ما خوار ما ټوپۍ نه لرم کمیس نه لرم کیړی نه لرم کور نه لرم د کور سامان نه لرم دغه یو لنګ مې دی چې خیرل شي نو لرې چرته لاړ شم هلته یې ووینځم زه ورته بربنډ ناست یم چې وچ شي بیا یې وتړم او را روان شما شکایت څه دی یا رسول الله ګیره مې سپینه شوه عمر مې ټول تیر شو دنیا کې ګوره د چا ودونه کېږي د چا کویدنې کېږي ما ته تر اوسه پورې چا پیشکشو نه کړي چې راشه چې ستا واده وکړمه رسول الله ورته وویل چې غم مه کوه ته لاړ شه په ارام کښېنه جاړه مه او مه شکایت کوه زه دې ذموار یم انشاءالله په ډېر لږ وخت کې به دې واده وشي چې یو 2 ورځې تېرې شي یو سوداګر راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یا رسول الله زما لور پیغله شوې ده چا سره چې ته مناسب ګڼې نو نکاح ورته وتړه حضور علیه السلام ورته وویل سوداګره ته ځه کور ته او زه سړی درلېږم چې کوم سړی دروازې ته درغی او زما نامه یې واخیسته نو لور ورته په نکاح کا سوداګر کور ته لاړ اوس رسول الله هغه سړی راوغوښته دا سړي نامه وه جلیبي ورته جلیبي به فریاد دې کړی او فریاد دې منظور شو د فلاني سوداګر کور ته ورشه نور بندوبست درته ما ټول برابر کړی دی سرتور سر پی ابلغ پی د سوداګر دروازې ته ورغی دروازه ورته وټکو
सौदागर रहो तो सलाम अलैकुम वालेकुम खैर वाली जुलेबी में खैर शाह जुलेबी वर्त हुई तास दरखास्त करे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह था आगा दरखास्ती मंजूर शो तादलूर सरद निका कोल द पार जरा ले गले यमा सौदागर वर्तदा सी कुस पास गुरी चे परवरदिगार जुख सरमायादार और मालदार सड़ेमदा खुद खुदे मलंग दे कोर और सामान द कोर खुद से के जिद तंजामीम निश्तन द सरब जमालुर रोजगार कवी से ओ नवे वर्ता वे नराटलो वे बच्चे तो सबरो का कोर तपोस कोर तलाड़ो बीबी तो वही जो खजीस्तालुर सरद निका कुल पार जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह जुलेबीब रास्तो ले दे जुलेबीब खुदा से मलंगु चिप टोला लाका की दाग गरीबी ओ मलंगी मशहूर हवा खजुम पे जंदो जिनकुम पे जंदो सड़ोम पे खजावर तो वही सड़िया पाम का खुदा द पारा ची जुलेबीब सरद लुर निकाउन के दागहुन कोरस्ता न द कोर सामान स्ता मालूर बोसी की वर सर चल लुरे उड़ा गगल चोड़ा गगल नो पमन डरा हुआ था वो ते मोरे दा प्लार सर निस्ता से झगड़ा दास खबर में प्लार रोड़े चितवर सरफ जगड़े वे बचिया रसूलुल्लाह जुलेबी ब्राली गले दे तासरद निकाह कुलद पारा वे बचिया तबद जुलेबी सरत गुजरान कवे दागफन कोरस्ता नगद कोर सामान स्ता न रोजगार स्ता अलूरी वर्ता वही जो मोरे जुलेबीब तप खपल स्तरगो मगोरा चिचारा ले गले दे दाग पस्तरगो वर्ता गोरा ओ मोरे जमा दे पुखदे बांधी कसम हुई द जुलेबीब राले गलो आला दुमरा खैस्ता दे और दुमरा मालदार दे चे द्वारा जहान मिसल पेश को ले लिशी दाग पस्तरगो वर्ता अल्लाह दासे लूणा बमुंगा कमजे न पैदा करो और दासे प्लार ब कमजे पैदा करो प्लारानो तमु गोराओ लूणो तमु गोराओ मेंदो तमु गोरा दालक प्लार तमु गोराओ द जिने प्लार और मोरे जवाब रौलीगी चालक बा तमाशे वर सरई किनी डोले बनदर वह तपतना को सटकुरेश ता खुदाय मुर्दारा का चे दगब जोई दे दर पसी बिया को तक रागस्ते ज तंगिम दे खजुना ज आरा रजना करे यो ना मुलासिब जोई लगे पडेरे ख्वारे वादे करे औरे वाल जम देर शुक्र तो ते गडी दे सब ते गडी ता द जोई वादे चे संगा करे नो मात मालूम दे लारिन गिरे सुकई जोई मेरा ना खजे बहुत तो देर ता सकोल दत जोई पोवाल ता पदा स्पिना गिरा गोयमा नहीं तो गोयमा नहीं नन सबा को आसान चल दाला से के कब जिने खलक वही जवाद दमेना सूफियाना कार के को कवाली आ सूफियानश उस न कवाली और डमे तम जरूरत निश्त वीसीआर 1500 स्पा मिलावी वीसीआर दलते डिपुआन दिसे डिपुआन लारशा 300 रुपए वर्का कोर तेरावड़ा और 10 रुपए टिकट पे वो लगावा और दाद दुनिया लपंगान रोवाड़ा 1500 दे रोड़े दे और 900 पे जोड़े का 300 स्ताशवी 500 300 मालिक लवार तासो ख्याल रख दर्स आसान चल दे हुकूमत वही वीसीआर बंद ऐसे और बंद खुदे पेटाई की बंदी पेटाई की बंदी नोर हो बंद मन न दे नजमाजीजानो तो सो आए चिकम बगावत ते चागा मुंग प्रे और मुंगे नक
کم بغاوت کومه ګناه ده چې مونږ پرېښې ده که زه ملایم او یو ګناه ما نه پاتې نو زما پې وس نه راځي دا نه چې زه ښه سړی یم نو زه یې نه کوم لاس مې پې نه دی بر او پیشو تر هغې پورې شیخی چې په مږو نه یې پېښه په مږو نه یې پېښه زمونږ وس نشته زه شیخ یم زه حاجي یم زه ملا یم وس مې نشته چې وس مې پیدا شو تا نه بیا زه زیات یم خدای دې امان راکړي سوداګر راووتو جلیبیب ته وایي مبارک شه چې لږ صبر وکړه چې زه سلام کوم جناب محمد رسول الله سره راغی رسول الله ته چې یا رسول الله کار خو وشو مبارک شه سره وباسه چې اوس بندوبست و یا رسول الله اتانې ورځ د یو دکاندار سره نوکر ما اتانې چې ماښام عالم سلورنې په خپله وخورم او سلورنې د چا بل غریب په خېټه کې واچو هېڅ نشته پیسې نه لرې او واده کې و یا رسول الله مذهب دا ده چې سړي سره پیسې نه وي او واده وشي چا سره چې دولت وي سرمایهدار وي هغه له خو خلک کور نه ورولي ویلار شاه عثمان ذوالنورین ته چې واده مې تیار دی څه لږ غوندې پیسې راکړه چې د ولیمې بندوبست پې وکړم په منډه لاړو عثمان ذوالنورین سرمایهدار او دولتمند زمانې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سلام خفه نه شئ مونږ له سلام هم نه راځي سلام علیکم سلام علیکم او خاص کر دا معززین چې دي د غریبو لا بیا هم څه لږ ډېر زده کړی دی دا معززین ساین ساین چې ساین کې مو د خدای دې تام سرسام خدای دې غر کچه ته به دې نه پس عقل زده کوې او سړي زوی به در نه جوړي زمونږ د زمانې معزز هغه سړي ته وایي چې نه سلام ورځي نه مونځ ورځي چې جنازې سره لاړ شي د مسلمان جنازم نه کوي لارې ولاړې سپېږمو ته یې رومال نیولی وایي ډېر لوی لوی معززینو په جنازه کې شرکت وکړي اخبار کې راځي ستا او زما نوم نه دي دا مونږ سپېره چې ورته ولاړ یو جنازه یې وکړو دا کوڅه ډب دي معززین فلاں صاحب قابل ذکر ہستیاں تھیں جنازے میں معززین ہوتا اللہ سلام ہم نہ دے چل تک یو سڑی ہوئے السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وی سامع تم ورته سامع سام بیماری او مرض ته وایي سلام علیکم دا مانا چې په تا دې مرض دي ته ورته وعلیکم سلام خدای دې تام کور رانه رب بیړه دې غر کړي او دې نه پس به دوی څه ټیک کي دوی چې په خپلو حجرو ځای کې ناست دي ملا پکې تیغ شي تیغ ملا نه د مسلې تپوس چې په کومې کلنکارۍ دوی کوي کوم کلنکاري دوی کوي یاره ملا صاحب دې مسلې متعلق ستا څه خیال دا څه خیال اوس ملیان هم خدای دې ورته هدایت ملا ورته شروع شي د الف نه تر یې ټولې مسلې ورته نه سړي سړي ته ګور چې پوه شي چې دا کلنکار دی څه خیال دی وایي نه یم خبر نه دې خیال نه یم خبر که وجدې مې نه راځي بارها ما ته خدای اتفاق ډیر کیږي او چې وی وای ورته ما ته پته نه وای چې ته دومره لوی مولای مالدا چا درته ویلي چې زه لوی مولای خو وړوکی غوندې مولای وای نه مونږ ته ډېر لوی مولا ښکاري مالا بدن مې لوی دی او علم مې ډېر وړوکی دی زه پوهېږم ما ته پته نشته چې بیا مې تنګ ورته بیا راشه کتاب به وګورم تا ته پته ولګي چې اسلام پسې څه دوړ دوپم د پاکستان د قانون وکیل نه ته په دې لاره خو تپوس وکړه چې دا فلانی دفعه څنګه ده وایي بس بالاخانې ته راشه
اول به فیس ورکې نو بیا به د قانون مشوره در سره کوي. ته مانه تپوس کې دا زه د ټول قانون تا ته د الف نه تر یې پورې بیان کړ. دا واورئ چې د علم وقار او عزت مونږ خلک خرابو او مونږ به جوړو. زما خطي پوهېمه چې دا خبره داسې ده ورته یم سبا راشه. غریب سره نه دې غوړو سره غریب نه دا کلنکار نه دي دوی یا ورته یم چې ولیکه استفتاء ولیکه بیا مال راکه افتلس ورځې پس به جواب ولیکلی شي بیا به یې دله درکړي. وجوم داسې نه شي کېدی زم داسې چېرته کېدی شي دا ټول کېدي څه داسې نه شي کېدی. دا دین مونږ خلکو سپک کړی. سرمایهدار عثمان جلیبیب ورغی چې بیان یې ورته وکړ زر اشرفی وله ورکړ او د لنګ په پیسکه کې یې واچو چې را روان شو ورته جلیبیبه خبره واوره دا پیسې یو څه که چېرته کمی پکې راغی نو دوباره بیا مال راشه. که کمی شوي د لنګ په پیسکه کې پیسې رانیولې او په منډه منډه را روان دی. په لاره ورته یو صحابي ورغی جلیبیبه چېرته منډې وهي وی کویدن مې مو شوه پیسې م عثمان راکړې زم د واده څه ټکه ټوکه پې برابروم. ورته جلیبیبه واده دې پرېږده محمد رسول الله جنگ له لاړو جنگ له لاړو. جلیبیب وی داسې واده دې زما د مرګه پاتې شي چې څو پورې مې د محمد رسول الله ناموس ګټلی نه وي. همغه د واده په پیسو منډۍ ته لاړو یوې توره واغسته یوې ډال یوې اس واغست پاس باندې سور شو توره او ډال په لاس کې میدان ته لاړو څه ګوري چې رسول الله په خپله په میدان کې ولاړ دی او د دې غشو په باران دی. جلیبیب یې واه واه زما محبوب باندې د غشو باران وي او زه دې په آرام یم. سینه یې واچوله په جنگ. یو په دې جهادونو کې سړی داسې جنگ کوي چې ځان ساتي او بل وهي. یو داسې جنگ کوي چې په خپله سینه په مرګ اچوي. دا کال 12 میاشتې وشوې چې د روس غوندې طاقت د افغانستان خلکو را ایثار کړی. هغې وجه دا ده چې هغوی په مرګ سینه اچولې ده. مونږ غوندې نه یو توت مار دا یو کوچي او د خاري جګړه وه نو خارۍ چې و نو هغه خو چل وله ورتلو که نه د پرزونو نو اړنګتی به چې کوچي ته واچو چې غرب رو به یې غورځولو نو کوچي به بیا ورته چې ته یو وارې بیا راځک سه خارۍ به چې بیا ورپاسې چې بیا به اړنګتی ورته چې بیا به غرب هغه به بیا ته یو وارې بیا راځک سه ته یو وارې مړه بیړه یې والا په راغورځولو تباه کړه همدا اواز به کوړي چې ته یو وارې بیا راځک سه. نو مونږ هغه یو قوت مار والا یو یا اپنه شي ما ستاسو ډزې هم لیدلي دي ستاسو ډزې هم لیدلي دي خیال م راغی ډزې هغه دي ټینک ورته نه ټینګي بختربند ګاډي ورته نه ټینګي بمونه ځان پورې تړي او ټینک ته لاندې سملي او ټینک مالوزوي او ځان مالوزوي. جاهدین هغه خلق یو عظیم تاسو چې ورته سوپر پاور وایي هغه د سپېږمو نه ځوړند کړی دی. د ځان په علاج نه پوهېږي چې که اوس تختمه شرمېږم که نه تختم داسې په غضب اورېدلی. تاسو خیال راغی جلیبیب سینه واچوله په مرګ سینه 14 کافر یې مړه کړه 14 او په خپل هم څه د پاسه 80 غشي په دې سینه کې ولګېد. د اس نه راوغورځېدو انا لله و انا الیه راجعون. خپلو وینو کې په یو لنګ کې خړوب پروت جنگ ختم شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې هلکه نن خو مونږ غزا لرالو د جلیبیب واده
چې څنګه چل بشوي یو صحابي د لاس نه ولیو چې یا رسول الله راځه چې د جلیبی واده درته وښیما چې حضور راوست غیر چاپیر تی سورلس کافر مړه پراته دی او منځ کې جلیبی په خپلو وینو کې خړو پروت رسول الله د سترګو مبارکونه وخدارې وهلې او ورته وی جو جلیبی با په خدای مې دې قسم وي داسې واده دې وشو چې داسې واده به تر قیامته پورې د بل چا ونشي. اوچته کوي جنازه یې راوچته کړه جناب رسول الله د پنجو په سر ورپسې روان صحابه ورته یا رسول الله ته دا د پنجو په سر ولې روانې ورته صحابه تپوس مه کوئ په خدای مې دې قسم وي نن د جلیبی جنازې له دومره ملایکې راغلي دي چې په ځمکه ځای نه کېږي چې زه قدم پې باندې کېږدمه. تاسو بار بار یو شعر اورئ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. دنیا سے شے دے ته چې وفادار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شے دنیا سکے لوح قلم بمستائی عرش کرسی بستائی ستا په مرګ با یواز خپلوان نه جاړي ستا په مرګ به عرش عظیم هم جاړي.